آیا پوهیږئ چې پاکستان نن په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ دی، مګر په همدې حال کې افغانستان د پرمختګ په یو داسې لار روان دی چې هر څوک یې په اړه حیران دي. خو پوښتنه دا ده، ولې د پاکستان بحران د افغانستان لپاره د فرصت دروازه پرانیزي؟ ولې پاکستان چې ځان د سیمې ځواک ګڼي نن د اقتصادي سقوط او د باور د کمښت سره مخ دی؟ ولې هغه هیواد چې اټومي وسله لري اوس د ټماټرو د بیې د کنټرول توان هم نه لري؟ کله چې پاکستان ورځ تر بلې په ستونزو کې ډوبېږي، افغانستان ولې د اقتصادي، امنیتي او ټرانزیت انقلاب شاهد دی؟ ولې د افغانستان نوم اوس د چین، قطر، ایران، روسیې او منځنۍ اسیا په بازارونو کې اوریدل کیږي؟ او څنګه یې د پاکستان انحصاري لارې بې ارزښته کړې؟ آیا پاکستان هغه ستراتیژیک امتیاز لاسه ورکړی او کنه چې 40 کاله د افغانستان پر برخلیک واکمن ساته؟ ولې مولا برادر سوداګرو ته خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه فاصله واخلي؟ آیا امکان لري او کنه چې افغانستان د سیمې نوې اقتصادي مرکز شي او پاکستان پر راتلونکو څو کلونو کې خپل تاریخي نفوذ په بشپړ ډول له لاسه ورکړي؟ او ولې ټول ستر پانګوال هیوادونه او اقتصادي ځواکونه اوس مستقیم کابل ته ځي نه اسلام آباد ته؟ په دې ویډیو کې به تاسو د پاکستان د وروستي بحران ټول حقیقت وګورئ، هغه سیاسي او اقتصادي طوفان چې هر ورځ خلک او بازارونه له منځه وړي. ترڅنګ به تاسو وګورئ چې څنګه افغانستان د ستونزو او محدودیتونو په منځ کې د رشد او پرمختګ بې ساري مسیر ته مخه کړې ده، د صادراتو نوې لارې، د لویو پروژو طوفاني پرمختګ، او څنګه افغانستان د سیمې هیوادونو مستقیم باور خپل هیواد ته راجلبوي. نو راځو د بشپړ ویډیو طرف ته. په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ نوې څپه راپورته شوې ده، یو داسې بحران چې نه یوازې د پاکستان راتلونکی بدلوي بلکې د افغانستان په ګټه یو لوی فرصت هم جوړوي. په داسې حال کې چې پاکستان ورځ تر بلې په ستونزو کې ډوبېږي، خو افغانستان له څو کلونو وروسته د ثبات، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اهمیت په لور روان دی. پاکستان اوس د خپل تاریخ یو له تر ټولو بد سیاسي بحران سره مخ دی. اقتصادي سقوط کړی، سیاستوال په جګړه دي، پوځ یې تر فشار لاندې دی. خو په داسې وخت کې افغانستان په عجیبه توګه په اقتصادي، امنیتي او سیمه ییزه سطحه پرمختګ کوي. خو اول راځو د پاکستان سیاسي بحران ته. په پاکستان کې حکومت، اپوزیشن او فوج هغه درې قواوې دي چې باید یو منظم سیستم برابر کړي، خو اوس هر یو یې د قدرت لپاره جګړه کوي. وزیران یو بل تورنوي، سیاستوال په زندانونو او محکمو کې ښکاري، د فوج او سیاستوالو ترمن ناسم باور تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دا سیاسي جګړه یوازې د څو کسانو ترمنځ نه بلکې ټول نظام یې فلج شوی ښکاري. لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د یکشنبې په ماښام پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د پاکستان حکومت د پښتنو وینه تویول لکه د نشې په څیر عادت ګرځېدلی چې په هیڅ صورت کې ورڅخه لاس نه اخلي. هغه د یکشنبې په ورځ د کوزي پښتونخوا په اورغزیو سیمه کې د 2 پښتنو وژنې ته په خبرګون کې ویلي پښتانه باید نور غلي پاتې نشي او په خبره چې دغه ظلم پر ضد باید د خپل مظلوم ملت ترڅنګ ودرېږي. همداراز د یکشنبې په ورځ سهیل افریدي هم په یوه غونډه کې په وینا کې وویل پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د بیا خبرو په اړه رامنځته شوي فرصتونه هم ګډوډ کړي، او دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړي هم له ځانه سره وړي چې د پښتونخوا په امن جرګه کې ګډون کړی و. د دې ترڅنګ په افغانستان کې مولا عبدالغني برادر هغه سوداګرو ته چې لا هم په پاکستان تکیه لري یو سخت او بېساری پیغام ورکړی دی. مولا عبدالغني برادر د اقتصادي چارو مرستیال په ښکاره ټکو کې وویل چې د پاکستان د تګلارو له امله د افغانستان خلک او تجاران هر ورځ سزا ویني او نور بس دی. د ټینګار وکړ چې د پاکستان د لارې تګ راتګ نور د باور وړ نه ده. هر ورځ په یوه او بله پلمه دروازې تړل کیږي او له دې سره ټول بازارونه ګډوډېږي. مولا برادر سوداګرو ته خطاب وکړ، کله پاکستان سره سوداګري روانه وساتله نو د ستونزې پر مهال به یې غږ نه اورېدل کیږي. ده وویل چې د صادراتو او وارداتو لپاره باید نوې لارې، نوې دروازې او نوې بازارونه پیدا شي. هغه هیوادونه او مسیرونه چې تر اوسه تجربه شوي نه دي اوس د افغانستان د راتلونکي لپاره وازمایل شي. همداراز مولا برادر وویل چې پاکستان نه ډیری واردات تاوان رسونکي دي او د درملو کیفیت هم مناسب نه دی. په همدې اساس د پاکستانی درملو واردونکو ته 3 میاشتې موده ورکړل شوې چې ټول حسابونه بند کړي او له دې سوداګرۍ لاس واخلي. برادر ټینګار وکړ که پاکستان غواړي راتلونکي کې د افغانستان سره لارې بیا پرانیزي باید سخت تضمینونه ورکړي چې بیا به په هیڅ صورت کې نه تړل کیږي. د مولا برادر دا غږ په حقیقت کې د اوږدې مودې ستونزو، تړل شوو دروازو او د پاکستان له لوري د تکراري محدودیتونو پر وړاندې یو جدي دریځ دی. په دوهم قدم کې راځو د پاکستان اقتصادي سقوط ته. پاکستان هغه هیواد دی چې ځان د سیمې اټومي قوت ګڼي، خو نن د داسې اقتصادي طوفان په منځ کې بند پاتې دی
چې د تاریخ پاڼې ډیر کم مثال لري. دا نو سیاسي جګړې او انتخاباتي لانجې نه دي، بلکې دلته د سقوط خبره ده، د بشپړ اقتصادي سقوط. روپۍ د تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته راپرځېدلې. پاکستاني روپۍ اوس په هغه حالات کې ده چې اقتصادي کارپوهان یې د بې ارزښته کاغذ سند بولي. هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هر ورځ یې د ډالر پر وړاندې مقاومت ماتیږي او هر ورځ د خلکو جیبونه تشیږي. کارپوهان وایي دا د پاکستان د مالی تاریخ تر ټولو خطرناک حالت دی. لکه اوړه ګران، تیل ګران، برېښنا د اسمان په بیه، د ورځني خوراک قیمت لکه د سرو زرو، چې یو ښه مثال د ټماټرو 1 کیلو په 900 کالدارو ورکولی شو. د خوراکي توکو په بازار کې هر ورځ د خلکو سترګې د حیرانتیا او خفګان نه ډکې وي، ځکه بیې داسې پورته خیږي لکه د کوم ناسم تقدیر بلا چې پرې روانه وي. د دې ترڅنګ بېروزګاري د خلکو ژوند تریخ کړی. د ورلډ بانک د یو راپور له مخې په پاکستان کې له 40 څخه تر 44% خلک د فقر تر کرښې لاندې دي، یعنی له هرو 10 کسانو څخه تر 4 پورته کسان په رسمي ډول غریب دي. دا د یو اټیمي هیواد لپاره یو د نه زغملو درجه ده. په دریم قدم کې راځو د پاکستان ځواکمن پوځ خو کمزوري اعتماد ته. اول د پوځ پر تصمیمونو پراخه عامه نیوکې. اوسنۍ سروېګانې ښایي چې عامه باور په پوځ کې په ښکاره توګه راټیټ شوی. د PILDAT د یو اټکل له مخې د پوځ د اعتماد کچه په وروستیو 2 کلونو کې تر ټولو ټیټې درجه کې ثبت شوې. زیاتره عوام وایي پوځ د سیاست په لوبه کې خورا ډیر ښکیل شوی، د حکومتونو په جوړولو او له منځه وړلو کې رول لري او د هیواد اقتصادي بحرانونو ته د حل پر ځای لاس ستونزې ډېرې کړي. دوهم د سیاستوالو ښکاره نیوکې. د تحریک انصاف ګوند یعنی PTI د پاکستان استخباراتي ادارې یعنی ISI تورنوي چې پر سیاستوالو فشار راوړي تر څو د دوی هر څه ومني. جمعیت علما ډلې او نور ګوندونو هم پر پوځ نیوکې زیاتې کړي دي. حتی د حکومت دننه شخصیتونه مني چې فوج د هیواد ټولې مهمې تګلارې ټاکي. دا تورونه هر ورځ لا راسنیز کیږي. لکه تازه څو ورځې مخکې د پاکستان پارلمان دغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر ته د نورو واکونو او اختیاراتو ورکولو لپاره رای ورکړه. له دې سره به عاصم منیر د ټول عمر لپاره له قانوني تعقیب او نیولو خوندي وي. همداراز عاصم منیر چې د 2022 کال نومبر راهیسې د فوج مشر دی، اوس به د پاکستان د سمندري او هوایي ځواکونو مشري هم پر غاړه ولري. د هغه د فیلډ مارشال منصب او یونیفورم به د ټول عمر لپاره وي او له تقاعد وروسته به هم ولسمشر د لومړي وزیر په صلاح هغه ته دندې او مسؤلیتونه ټاکي. خو دا هغه څه دي چې پخوا نه وو. دریم د پوځ دننه اختلافات. په رسنیو کې د څو متقاعدو جنرالانو، په خواني افسرانو، حتی د ځینو مهمو شخصیتونو لخوا نیوکې ډېرې شوې دي. په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سهیل افریدي تازه څرګندونو کې پر فوج سختې نیوکې شوې دي. هغه وویل د پاکستان فوج د افغانستان او پښتنو په اړه د جګړې ذهنیت نه پرېږدي او حتی د سولې خبرو او اترو نوې فرصتونه هم په خپله ګډوډوي. د زیاته کړه چې فوج د پښتونخوا د امن جرګې غړي هم بې ځایه نیولي. دا خبرې له همدې امله ډېرې درنې وي چې لومړی ځل داسې ښکاره تورونه د سیمه ییزو مشرانو له خولې اورېدل کیږي. څلورم ولسي باور په چټک ډول سره راښکته کېدل. په ټولنیزو شبکو، عامه احتجاجونو او سروېګانو کې اوس خلک ښکاره وایي چې د پاکستان ISI پر پښتنو سخت ظلمونه کوي. د عمران خان د نیول کېدو پیښه هغه ټکی و چې خلکو ته یې ښکاره کړه فوج که وغواړي حکومت جوړوي او که نه غواړي نو له منځه یوړي. همدلته و چې د عامو خلکو د باور ستنه ولوېده. نو ځکه د خلکو ذهن کې داسې پوښتنه پیدا شوه آیا پوځ د امنیت سرچینه ده که د بحران؟ خو اوس راځو د افغانستان د حیرانونکو پرمختګونو نوي فصل ته. په داسې وخت کې چې پاکستان د خپلو تر ټولو سختو اقتصادي، سیاسي او امنیتي بحرانونو سره په جګړه کې دی، افغانستان د یو نه باورېدونکي صحنې شاهد دی. د پرمختګونو د نوې دورې پیل. اول د عوایدو غیر متوقع زیاتوالی. په افغانستان کې نن د عوایدو کچه هغه ځای ته رسېدلې چې د تیرو 20 کلونو په کتابونو کې هیڅ مثال نشته. ګمرکات منظم شوي، رشوت کم شوی، د ترافیکو او مالی سیستمونو کې د کنټرول کچه پورته شوی او د دولت خزانې ته د نغدو پیسو بهیر د یوې سیندیزې څپې په شان روان دی. هره میاشت د ګمرکاتو عواید داسې شمیرو ته رسیږي چې پخوا یوازې خوب او خیال ګڼل کېدو. دوهم د صادراتو پراختیا او د بازارونو نوی انقلاب. افغانستان د صادراتو په برخه کې په داسې چټکۍ روان دی چې حتی سیمه‌ییز اقتصاد پوهان هم حیران کړي دي. نن د افغانستان نوم د منځنۍ اسیا، خلیجي هیوادونو، چین، ایران، هند، روسیا او قطر په بازارونو کې ښکاري. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د پاکستان له انحصاري لارې وتلی دی. صادرات او واردات اوس په لویه برخه د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او چین له لارو کیږي.
دا د سیمې په جیو پولیټیک برخه کې یو بنسټیز بدلون دی. دریم، د لویو پروژو طوفاني پرمختګ. افغانستان نن د داسې پروژو شاهد دی چې د ملت د راتلونکو 500 کلونو بنسټ جوړوي، لکه د قوشتېپې کانال، د افغانستان د تاریخ تر ټولو ستره زراعتي پروژه، د 280 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی، د آمو د سیند د اوبو لیږد او پر سلګونو زره جریبه ځمکه د حاصلخیزې زراعتي ځمکې په بدلولو کې مهم رول لري. د بخشاباد بند تر ټولو ستر د اوبو د ذخیرې بند چې د زراعت او برېښنا تولید دواړه بدلوي. د شاه و عروس بند برېښنا، اوبه او د کابل د معاصرې ودې لپاره بنسټیز اهمیت لري. همداراز د کونړ سیند پر سر د نوي بند د جوړېدو خبرې هم روانې دي. د دې ترڅنګ په ډېری ولایتونو کې د لویو سړکونو او سالنګ پروژې کار هم په چټکۍ سره روان دی. دا ټول د افغانستان د اقتصادي معجزې د بنسټ تیږي دي. څلورم، د سیمې ستر هیوادونه افغانستان ته مخه کوي. پاکستان چې تر اوږدې مودې ځان د سیمې یعنی افغانستان د تګ دروازه ګڼله، اوس یې دغه امتیاز له منځه تللی. چین د قانون لپاره ستر قراردادونه لټوي. ایران غواړي افغانستان د منځنۍ اسیا د ټرانزیت اصلي مرکز کړي. چین، ایران، ترکیه، ازبکستان او سعودي عربستان په لویه پانګونه زړه لري. خو دلته کې څه ډیره ژوره ده. ولې د پاکستان خراب حالت افغانستان ته د پرمختګ فرصت ورکوي؟ اول، د ټرانزیت انقلاب. پاکستان خپل ستراتیژیک امتیاز له لاسه ورکړی. پخوا هر څه د پاکستان له لارې وو، خو نن د چابهار بندر، د ازبکستان او ترکمنستان لارې، د قزاقستان سوداګریز دهلیز، د چین د واخان پروژه او د هوایي دهلیز له لارې افغانستان خپل تجارت د پاکستان له انحصاره په بشپړ ډول ویستل غواړي. پاکستان هغه امتیاز چې سلګونه میلیارډ ډالر یې ترې ګټل اوس د بایللو سره مخ دی. دوهم، سیمایي باور د پاکستان له لاسه وتل او د افغانستان په لاس کې راتلل. نړیوال مالی ادارې IMF، ورلد بانک له پاکستان سره د باور نشتون یادونه کوي. د دوی په خبره پاکستان له اصلاحاتو تیښته کوي، خو افغانستان سره د دې چې نړیوال رسمیت نه لري، خو د سیمې هیوادونو باور پرې زیات شوی. هر ورځ یو نوی پلاوی کابل ته راځي. دریم، اقتصادي ثبات. پاکستان پر IMF تکیه کوي، خو افغانستان پر داخلي مدیریت. پاکستان مجبور دی چې د IMF دروازې وټکوي. افغانستان د IMF پرته یوازې د داخلي عوایدو پر اساس روان دی. دا د نړۍ په اقتصاد کې یو نادره مثال دی. څلورم، د نفوذ لیږد. د سیمې هیوادونه اوس کابل ته نیغ راځي. پاکستان هغه نفوذ چې 40 کاله یې درو د لاسه ورکړ. د سیمې هیوادونه اوس د اسلام آباد پر ځای مستقیم کابل ته زنګ وهي. دا د جغرافیا، اقتصاد او سیاسي ځواک په نقشه کې یو لوی بدلون دی. خو اوس سوال دا دی چې راتلونکي کې به څه کیږي؟ که پاکستان خپل اقتصادي او سیاسي بحران کنټرول نه کړي، نو د سیمې د قدرت نقشه به بدله شي. افغانستان که همدا سرعت وساتي، د ګمرکاتو زیاتوالی، د قانون استخراج، لوی پروژې، د ټرانزیت بیرته ژوندي کول او سیمه‌ییزې اړیکې، نو په راتلونکو څو کلونو کې به په سیمه کې یو مهم اقتصادي مرکز شي. پاکستان به مجبور شي چې افغانستان ته په نوې سترګه وګوري او د هغې نفوذ دوره چې لسګونه کلونه یې ترې ګټه اخیسته ښایي په بشپړ ډول پای ته ورسیږي.